السلام علیکم ملګرو موتی منور شاکر صاحب په دې ویډیو باندې ریاکشن کوو دا صحیح وه که غلط وي دا ویډیو را سره وګورئ کمپلیټ ځکه چې موتی منور شاکر صاحب په دې باندې تنقید نشي کولی نو دا صحیح وي که غلط وي دا ویډیو وګورئ مخکې ملګرو سره هم لازم شریک کړئ راځئ اخري کې به خپلې خبرې کوو چې تبلیغ والا امیان انپړه خلک سروزه چې یو تبلیغي ولګوي چې راشي فرق پکې راغلی وي که نه جواب راکوئ باقاعده درو ورځو سره په هغه کې فرق راغلی دی بریتونه یې بلکل پاک خریلي وي ته به یې چې که ښځې ورته ویلي دي چې بیا یې درسره ونه ګورم سنت یې هغه اورېدلي دي چې دا سنت دي ټیټ یې خریلي وي هغه عجز د تکبیر اولا فضایل اورېدلي دي مخکې به امام سره ولاړي تکبیر به تبلیغي سړي نه ونه کړي ټیک وایم که غلط وایم اشراق به ترې قضا نه شي چاشت وغیره وغیره درو ورځو سره په هغه کې تبدیلي راغلې ده ما ته د قرآن د درسونو ویونکو طالبانو کې تبدیلي وښایه کمو طالبانو چې د خپلو مولیانو نه څلوېښت ورځې درسونه کړي او هر کال یې کوي لږ په فیسبوک باندې د هغوی لیډر پسې یوه خبره ولیکه تاله به بیا مسلماني معلومه شي ته به ووایې چې دا خصوصه سپوله مې دعوت ورکړه چاله سپی که تا نه هیر نشه د سړي به زوی نه یم موږ په قرآن نه یو بدل شوي 8 کاله علم دی وکړه چې راووتې څه شی دنه جوړ شو هلکه ولې رقیقه مړه دا جمعیت والا دی سره مینه لګي ولې هلکه پنجپیری دی سره مینه لګي تا कि दा बुग़्ज़ و حسد دومره چا در منډلی دی په کم پمپ یې در منډلی دی شلیږي به کله کم سړي په دیوبندیانو مدرسه کې سبق ویلی دی د بلې مدرسې والا ورته کافر ښکاري نه ده داسې هلکه دا خبرې را سره ملګرتیا کوې دا داسې که نه ده زه تبلیغي نه یم نو تبلیغیانو سره مې نه لګي دا کافر دي دا جبریه دي که زه پنجپیری نه یم پنجپیریان کافر دي که زه جمعیتی نه یم جمعیتیان کافر دي که زه سپاه صحابه کې نه یم سپاه صحابه کافر دي بس چې کم چا مدرسه کې ما سبق ویلی دی هغه ټیک هغه چې راشي السلام علیکم مونږ استاذ راغلی خو چې بل طرف نه لوی عالم راشي لاس ورسره نه میلاو پیغمبر علیه السلام دا ښودلي دي 8 کاله یې تا ته دغه دین ښودلی دی د تبلیغي د درو ورځو صفات کتا په 8 کالو کې ځان کې پیدا که زه به د سړي زوی نه یم زه دا نه وایم چې تبلیغیان بس جنت ته رسېدلي دي دا مطلب مې نه دی هغوی کې به هم کامیاني وي خاصې مسلمانه په قرآن چې سړی نشي بدل د سړي په قرآن ایمان شته عمر غونې لوی کافر چې د رسول الله مرګ پسې راوتلی و د قرآن یوه آیت بدل کړو که بدل یې نه که جواب راکه عمر دومره لوی کافر و په خپل وخت کې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ پسې راوتی و د خور په کور کې د آیت یوه ټوکړه واورېده بدل شه ابو بکر بدل شه عمر بدل شه علی بدل شه معاویه سردار و بدل شو عبدالله بن مسعود ابو هریره ټول دنیا بدل شوه مسلمانه ته په 8 کالو کې نه بدلیږي ټول قرآن درسونه دی ووې یو پنجپیری درته مسلمان ښکاري بل څوک درته مسلمان ستا لیډر درته ووایي چې دا کافر دی ته وایي چې کافر دی تاسو په دې فیسبوک باندې وګورئ د جمعیت والا اوس پکې سپورې پنجپیریانو پسې د پنجپیریانو سپکې سپورې جمعیتیانو پسې د سپاه صحابه سپکې سپورې جمعیت پسې په ایمان ووایه هندوان به ورته غوږ کیږدي دا علما دي علما حضرات دومره ګیري دومره زلفي نو ما درته خبره کوله موږ ته رب قرآن را لېږلی دی موږ ته یې لیډران زموږ لیډر محمد مصطفی دی زمونږه مرکز مکه مکرمه ده زمونږه لیډر محمد مصطفی زمونږه مرکز مکه مکرمه زمونږه د تنظیم نوم اسلام او مونږ یو مسلمان
منګه د دې تنظیم کارکنان یو زمنګ د تنظیم بنیاد چای دا ویډیو کوته مفتی منور شاکر صاحب نو دا صحیح هم تاسو خپل کمنټ وکړئ غلط هم خپل کمنټ وکړئ نو ځکه تاسو کمنټ باندې نور خلکو ګوري دا کمنټ خپل رائے وکړئ په دې ویډیو باندې ځکه چې دا مفتی منور شاکر صاحب بیانونه کوي نه دا ډېر بیان په سوشل میډیا باندې ډېر وارل دی راځي ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام